یو عجیبه حدیث ده د حدیثو په کتابونو کې نبی صلی الله علیه وسلم یو مثال بیان کړی دی او ای الله اشد فرحا من توبه العبد دا مثال له حدیثو کې الله د بنده په توبه دومره خوشاليږي ګوره توبه بنده وباسي بخون کې الله دې توبه قبل ان کې الله دې الله متصرف دې الله رب العالمین حکیم دې هیڅ ضرورت الله ته نشته د توبې د استو د چا د الله په حکمت کې د چا توبې اضافه هم نه کوي د چا ګناهونو د الله په حکمت کې نقصان هم نه کوي دسه ذات دې خو د دې باوجود د مؤمن په توبه خوشاله دی و دومره خوشاليږي د الله نبی فرمایي صلی الله علیه وسلم یو سړی دغه سره اس دی یا سره اوخ دی او یو دش بیبان کې روان دی چلته نه وبستا نه د ډوړې تنظیم شته نه د هوټلو تنظیم شته نه پکې سره کورونو تنظیم شته هیڅ شی نشته ساسر دا یو اس د اسره دا یو اوخ او د دې پاسه چې کوم تاسو سره یو کیلو نیمو بدی دادی اسره دی یو دو درې ډوړې د سره دی دادی اسره ده بس یا یو کیلو وړه د سره دادی اسره ده کدا د سره لګوګ د شو سفر لن شو برسه کني نمرې د مرنا علاوه بل اسره دي نشته نبی علیہ السلام فرمایي مثال په تور دا سړی په لار روان دی یو ځکه دا دمکه یو د شو چې سترګې کولاو کړ د اصل نه ورکش د اصل پاسه د خرچو د خوراک چې کوم ساز او سامان او بو او خوراک هغه مصالحه ځکه د اصل پاسه تړلې وغه ودا سړی راپاسه د ډیر غم زپلې ده ځکه چې د خوراک سامان املار د سکاک سامان املار په زرګونو کیلومتر د وبو درک نشته د انسانانو درک نشته ده دش بیبان او دشت میرا ده هیڅ شی هم نشته پکې ټلیفون نشته आवाज څوک نه اوري د باره کې دا فیصله بالکل یقیني ده قطعي 100% چې دا بمري ودا سره د اسمه سه وګرځید خو پیدا یې نکړ نو تند یو لګي راواغسته امید شو هیڅ شی نشته نو سره بزمکه باندې کیخو او ځان مرته برابر کو کلمه درست کړه او جزاء سم مر روان زب مرم زکه زما د پار اس حلم په دنیا کې نور نشته اس आवाज زما څوک نه اوري زما ټلیفون هم څوک نه اوري و دومره نا امید سره چې هغه پریوت او د شایسته چې سترګې کولاو کړي اسې خواته ولاړو او به متخواته روغي ولاړي وغه چې کوم ډوډۍ او سالانو ترکاری و هغه به اصله پاسه برته و نبی صلی الله علیه وسلم فرمای ثم قال من شده الفرح دا سره به څومره خوشالي چې د مرګ فیصله سره وکيو دا غینه پسغه فیصله په بل باندې بدل شي بجون باندې بدل شي ودا سره د ډیر خوشالي نه وي اللهم انت عبدي وانا ربك الله تزما بنده زستا ربم اخطا من شده الفرح دا د ډیر خوشالي نه خطاش اللهم انت عبدي الله تزما بنده وانا ربك وزستا ربم دا د ډیر خوشالي نه دا کلمات ول نو دا سره چې څومره خوشاله دی د دې اندازه ولګوي دا الله رسول وی چې الله د دې نم زیات خوشاله دی د بنده په توبه باندې په خپل جبه کې جمع تعبیر وکړو هغه دسی یو سره د 500 دغه د پاسه 500 قتل له 500 اعلان سبب 4 بجې 500 کېږي مثلا او 500 ګټ ته ورسې د بهر نخپلوانه مستتلی او ټول خلک د جیل په دروازه کې ناز د 500 اډر روشن سړی دننه بهر به داغه د خزي بړه بس تیریږي داغه د بچو بړه بس تیریږي درونو بړه بس تیریږي دا به بړه بس تیریږي او دننه اعلان وشو چې پلانې سره د 500 نه خلاص او د دې سړي بس کیفیت د 500 تخته د څوخه جوړ کېږي د دې بس کیفیت دا الله ته پته ده او اعلان وشو چې 500 نه سره خلاص زمانو دا به څومره خوشالي دغه شان مثال واوره الله د مسلمان په توبه د دین هم زیات خوشاليږي کله چې ما ته توبه واسو سره دا غل چې الله زمون توبه ته ضرورت هم نه لري زما استاد جنت ته الله ضرورت هم نه لري زما استاد جهنم ته الله رب العالمین ته نقصان هم نشته چې مونږ ټول ورته راشو لیکن دا الله د فضل تقاضا ده د الله د رحم تقاضا ده الله دومره د مؤمن سره په توبه خوشاليږي چې دا مؤمن په دې وګدو شپو کې راپاسي او د خپل ټول ګناهونه الله تعالی آیات کې او مخې ته ودري او په سچ باندې د الله نه توبه وباسي الله یې معاف کوي زمارو